د ماډرن ډي ټي 20 خبره چې موږ کوو نو محمد اکرم لوبغاړی داسې دی چې دا اوس موږ په شپږیزه کې ګورو نو یوازې په پرش شپږیزه کې محمد اکرم د ماډرن ډي ټي 20 کرکټ وسه پورې شروع کړی دی او روان کړی او خو بهترین پرفارمنس بر روان وختونو کې هم د راځي نو وس بیک ټو بیک 250 د واله تقریبا یو په شپږويز بالو باندې یو تقریبا په یو ويز بالو باندې دا د ماډرن ډي ټي 20 کرکټ خلا د چې یا داسې یو لوبغاړی وي چې کله غو اوپنر راځي نو یو تاسو سٹارټ ډیر خطر کې نو دغه وجم د سپینګر ټایګر دا وخت کې په شپږیزه کې په ټاپ باندې د وجوهات اداري چې پاور پلی کې چې کوم لوبغاړی دی هغه ډیر ښه فینیش ورکوي او د افغانستان کرکټ ته همدغه سي لوبغاړی په کار دی لکه محمد اکرم غوندې لوبغاړی چې کلین سټرایکر دی همدغه پیچونو باندې ګوربزم لوبيږي ابراهیم هم لوبيږي نور افغانستان ټاپ سټاران لوبغاړي چې د دام لوبيږي چې په ملي ټیم کې لوبه کوي نو همدغه سیم پیج باندې چې د محمد اکرم هم لوبيږي کچرته تاسو د میچ ریزلټ وګورئ د بیټینګ او د پرفارمنس ریزلټ وګورئ نو دا ډیفرنٹ دی محمد اکرم د دوی نه ښه پرفارمنس ورکړی افغانستان کې دا وخت چې ټاپ فاست بالر دی هغه محمد سلیم صافی دی هغه نه په یو اوور کې 22 رنز اخی نو دغه نه دا ټیلنٹ معلومات کیږي چې یاره ماډرن ډي ټي 20 کرکټ چې افغانستان ته ډیر ضرورت دی کچرته د سلیکشن کمیټې سترګې خلاص وي نو دغه لوبغاړي ځای کوي به ویني چې 2-3 کال دغه مزید نور کرکټ پاته دی دا به لوبډلې تراولي